تازه طالبانو د فیسبوک بندولو اعلان وکړ. نجیب الله حقانی د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره پالیسي جوړه شوې. د مخابراتي او معلوماتو تکنالوژي وزارت سرپرست نجیب الله حقانی په هیواد کې د فیسبوک خواله رسنیو د بندیدو لپاره د دغه وزارت د پالیسي له بشپړېدو خبر ورکوي. د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت سرپرست له طلوع نیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې وایي چې د هیواد ځوانان د همګړۍ زده کړو ته اړتیا لري او باید په ټولنیزو رسنیو بوخت ونه اوسي. نجیب الله حقانی ویل زموږ او تاسو ځوانان په داسې حال کې چې هغوی له علمي پلوه سره کمزوري دي، اکثریت یې داسې دي چې بې تعلیمه دي، بیا له دغه شي سره دومره وخت ضایع کول، په دې باندې پیسې ضایع کول، دا خو د ملت په ګټه نه ده. د دې لپاره اوس پالیسي جوړه ده چې دا محدود کړو او مسدود یې کړو. ورته مهال نجیب الله حقانی وایي چې د تیر حکومت پر مهال د هیواد د جغرافیایي پر ډیرې برخې دوی حاکمیت درلود او له همدې امله مخابراتي شبکو د خپلو سایټونو د امنیت د ساتلو لپاره اسلامي امارت ته پیسې ورکولې. ښاغلی حقانی دغه راز زیاتوي چې د سایبري جرایمو د مخنیوي لپاره هم په هیواد کې هڅې شوي او ټاکل شوې ده په دې برخه کې یو لابراتوار هم جوړ شي. د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت سرپرست څرګنده کړه هلته خو امنیت موږ نیولی و، پخوا موږ امنیت ټینګ کړی و او د هغوی د فعالیت لپاره موږ زمینه برابره کړې وه. دوی د څه شي محصول اخیسته؟ د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت سرپرست وایي چې اوس مهال په 3 ګونو امنیتي ادارو او پوهنې وزارت کې 241 فعال سایټونه لري او په نږدې راتلونکي کې څو نورو وزارتونو ته هم د نوي سیسټمونو د جوړېدو خبر کوي. نجیب الله حقانی ویل څو میاشتې مخکې زموږ ټیمونو کار پیل کړ چې د ټولو وزارتونو سیسټمونه سروي کړي او د هغوی مشخصات راټول کړي چې موږ وکولی شو سیسټمونه له یو بل سره وصل کړو او خپلو عوامو ته یو قسم سهولت ورکړو. په دې مرکه کې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت سرپرست ټینګار کوي هیڅوک حق نه لري چې د چا شخصي حریم نقض کړي او زیاتوي چې د اړتیا په صورت کې یوازې امنیتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د امنیت ضد پیښو د مخنیوي او د جرمونو او کسانو د تعقیب لپاره د هغوی ځای ته لاسرسی ولري.